موده مخکې د اسلامي امارت مشر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د غیر قانوني وسلو پر ګرځېدو بندیز ولګېده. په فرمان کې راغلي چې هېڅوک نشي کولی غیر قانوني وسلې وګرځوي. د ننګرهار اوسیدونکي د غیر قانوني وسلو ګرځولو په اړه د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان ستاینه کوي. دا یو ښه او پر ځای اقدام بولي چې څوک نشي کولی غیر قانوني وسلې وګرځوي. د محترم امیر المؤمنین د فرمان په مطابق او د هغې په دغه کې موږ د هغې ملاتړ په دې کوو چې موږ دغه بې ځایه وسلې چې خلک ګرځوي یا ناقانونه وسلې ګرځوي، موږ هیله ده د هغې فرمان شاته دفاع کوو، باید چې دغه وسلې د مخې راټولې شي. امیر المؤمنین چې کوم امر کړی دی چې د غیر قانوني وسلې مه ګرځوئ، دا ډېر ښه کار دی. دې نه ښار کې دغه مشکلات پیدا کېږي، خلک ویره وهم کې راځي او دا ډېر ښه کار دی. دا ډېر ښه دغه کړی دی چې دا وسلې مه ګرځوئ. د ننګرهار یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي په دې سره به په ټولنه کې جنایي جرمونه راکم، ورسره به غلاوې او نورې ستونزې هم ختمې شي. جنایي جرمونه کم شي او غلاوې او نور فساد مخه ونیول شي. هغه سلاګانې چې خلکو سره فضوله پرتې دي او یا خلکو خوانه ساتلي دي، هغه به ټول شي، ډایک ته وسپارل شي او یا کوم بله مرجع ته وسپارل شي چې هغه محفوظ شي. موږ غواړو چې زموږ آینده نسل ته، زموږ اولادونو ته داسې یو تاریخ او داسې یو جامعه جوړه شي چې هغې وکولی شي په هغې کې آرام سکون اختیار کړي، هغې کې زده کړې وکړي، هغې کې علم زیات کړي او هغه کې خلکو ته مزده د خدمت وګرځي، نه دا چې د جنایاتو او یا د فساد منبع. دا کوم فرمان چې امیر المؤمنین وړاندې کړی دی، نو دا زموږ په نظر باندې ډېر یو ښه فرمان دی، ځکه چې دا غیر قانوني وسلې ګرځي، دې سره زیاتره دا مافیا کارونه رامنځته کېږي، ځینې خلک ناقه وژل کېږي، زیاتره چې کوم غیر قانوني وسلې ګرځي دا خلک هغوی سره زیاتره دا احساس نه وي، ځینې سوچونه نه وي، ځینې زیاتره ماشومان د دې نه غلط استفاده کوي. د ننګرهار ولسونه پر خلکو غږ کوي چې د امیر المؤمنین حفظه الله هر فرمان پر سر سترګو ومني او د غیر قانوني وسلو د ګرځولو مخنیوي په تړاو باید قومي مخور او دیني علما خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.